ټول انسانان داسې ځانګړتیاوې او خلاقیتونه لري چې حتی خپله هم نه پوهیږي، خو کله چې موږ دا ټکي هر ځل تکرار کړو نو خپل ځان به ډیر درک کړو، ځان کې به دا بدلونونه احساس کړو او د بریا په لور به ګامونه کېږدو. د ژوند په هر پړاو کې باید د هغه د ښه والي لپاره فکر وکړو. لومړی فکر او بیا پریکړه وکړو او د عمل لپاره اقدام وکړو. د هغه په ترسره کولو کې باید محتاط واوسو. د دې ټولو په پام کې نیولو سره کولی شو د خرابو کارونو څخه مخنیوی وکړو. د انسان تر ټولو لویه ځانګړتیا دا ده چې کولی شي توقف نه منونکی واوسي او تل د حرکت په حالت کې ژوند وکړي. په خپل ځان باور درلودل ډیر اړین دي. د هر کار نه مخکې موږ باید دا ځانګړتیاوې ولرو. موږ په دې نه پوهیږو چې څومره ژوند به کوو، خو تر هغه وخته پورې چې ژوندي یو باید دې نړۍ او هغه نړۍ لپاره هڅه وکړو تر څو دا ژوند مو عبث تیر نشي. په خپلو ارزښتونو باید ښه پوه شو. په عمل کولو او پوه کولو کې له ټولو څخه مخکې باید حرکت وکړو. هغه وخت به ډېرې بریاو ته ورسیږو کله چې زموږ بهرنی او دنننی ژوند له یو بل سره همغږی وي. د کارونو په ترسره کولو کې باید پشتکار ولرو، یعنی خپل ځان د یو کار په ترسره کولو مجبوره کړو تر څو په خپل ټاکلي وخت یې سرته ورسوو. د ستونزو پر وړاندې درېدل زموږ د ځواک مقاومت ډېروي. له ځان څخه شکونه لرې کړئ او خپل ځان هغسې ژوند ته چمتو کړو کوم ته چې موږ پیدا شوي یو. هر ډول پیښې باید زموږ د احساساتو تضمینونکي نه وي، بلکې زموږ غبرګون د پیښو پر وړاندې تل باید مثبت واوسي. زموږ ډېری بریا او خوشحالۍ زموږ د ښې اړیکې پورې تړاو لري. نو ځکه ښه اړیکه د دې لامل کیږي چې موږ دې په ژوند کې بریالي وو. تل شکر وباسو، هیڅکله باید له خدای څخه ناراضه نه شو. باید ښه اورېدونکي واوسو، تل د خپل ځواک په ټکو باندې فکر وکړو. د با تجربه وګړو څخه درس واخلو، ځکه ژوند دومره هم اوږد نه دی چې موږ خپله تجربه وکړو.